ما واوره زه خو درته ښیم چې په مونځ کې به څه وې مونځ څو رکاته دی څنګه به کې ته ما ته وښیې چې په مونځ کې به څه وې راشه ته خپل ټول بخاري راواله مسلم راواخله هغه نور کتابونه راواخله شه به وښیه. ګوري مسلمانانو په خدای قسم دا د ټول مې مخکې ته پراته دي دا ګوري داسې له یو سوال نه بل سوال ته تښتي د دې ټول عمر همدغه عادت ده. دا سنن ابي داود د مسلمانانو سنن ابي داود ټول مسلمانان غوښسي موهب صاحب غوښه خو تختیدلې نور د اتخوخه خپل ده مسلمانانو 855 نمبر روایت ده 855 نمبر روایت ما خو الملک برا ګرم سي لی به ورته اخو دی خو ځان ورته دغه کړو سي لیک را ګرم سي خو هغه داسې ورته ورغورځار کيم دا نه ګرمي دا د تیخ تلاره غوړه کینه دا داسې مخلوق ده دا نه د فتوا د وکاري سي قران نه وایي ها ګوري مسلمانانو دا لوی روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه ويو سړی راغله المسجد ته المنځ وکړل ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام وکړل فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام جواب ورکړل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي تو واپس المنځ دوباره وکړه زکات المنځ نه دکړ حتى فعل ذلك 3 مرار درې ځلې دا کار وکړ فقال الرجل والذي بعث بالحق ما احسن غير هذا فعلمني دغه سړی ور درې ځلې غل منځ وکړ سراغ البيرت نبي عليه السلام ته ورسل منځ وکړ المنځ صحیح نه دکړ ورته ویل دغه صحابي ورته ویل ويا رسول الله د ماري دی الله په ذات قسم سي په دغه شکل مزده ده نور مینه دزده نو تی ما ترز دکړه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته ویل اذا قمت الى الصلاه فكبر کله چې المنځ ته ودرېدل تکبیر اوله به وکړي ګور تکبیر اوله ته غوښه بچانو دا د متعی مرکز نه ده دا د حسینیاتو د ماتم ځای نه ده دا امام باړه نه ده خرمان ارمان دلته په غوښ کې د لایفم خراب او موږ مې چې لیک راګرم سینه خو نه ګرميږي داخله فكبر تکبیر به وکړي تکبیر اوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن بیا د قرآن تلاوت وکړه لدينا مخکې په بل روایت کې راځي رسول الله وايي اقرأ بأم الكتاب سورة الفاتحة قرآن ثم اركع ركوع بوكري حتى تطمئن راكعا ترسوسي مطمئنسي ثم ارفع حتى تعتدل ترسوق قوم وكري ولا رباني ثم اسجد بها سجده وكرا حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا بها جلسة جلسية ترطوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها دا وسګوري په ټول مانځ کې دي امدا کوا په دې رکعاتونو کې امدا روایت مسلمانانو رونو صحیح البخاري ما سدي سړی ته وویل چې مال بخاري شریف راوخلی مسلمانانو دا پلسګونو روایتونه دي د مانځ په باره کې ګوري مسلمانانو کتاب الوضوء ګوري دا دومره جاهل مخلوق د کتاب الوضوء دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا المنز داسې راځي کوم روایت به دې سړی ته وخیخه څو صفحې پسې راځه لزل من دا مایک بند کو مایک ته بند کمړه صاحب سے علي صاحب دا عذاب هغه صاحب ډیر په عذاب ده کتاب الصلاه سراسي کتاب الصلاه دا د روایتونو د احادیث هم دغه روایت سراسي 250 نمبر روایت دا اوس خپل نه غواړي چې دا روایت مسلمانان واوري ښه 250 نمبر روایت د بخاري شریف فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي امدا خبر ورته کړي چې تل تکبیر اونار منشر وکړه د رکوع د قراءات د سوره الفاتحه د سجدي د جلسې د قومي ټول منځ کې دا کاوه بیا په د نور روایتونو کې سرازي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د هر روایت ځان ته تعلیم صحابه وته ور کړی دا اتحیات داسې کوه رکوع داسې کوه سجده داسې کوه دا ګوري مسلمانانو په یو روایت کې مکمل قراءات تکبیر اولانه شروع په دغه شکل باندې المنځ وایه دعا کوه نبی علیه الصلاة والسلام په المنځ شروع کړل سبیل سبحانك اللهم دا به شروع کړل وست نرسه وړوکی روایت دی راواخله لا امام ندی
یو روایت لامام جی جی کاری وسوایا. روایت وایي شروع څه په خیر الله. اوکے بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حماد بن عیسی وایي چې ماته امام جعفر صادق علیه السلام وویل چې ای حماده تا ته پته ده چې نماز مونځ به څنګه کوي؟ ما ورته وویل چې ها زما آقا ماته پته ده. نو هغه ورته حکم وکړو چې نماز شروع کا. نو امام ورته وی امام جعفر صادق علیه السلام چې څوکه ودرېږه او منځ شروع کا، قبلې طرف ته مخ کا، بیا څه ووایه الله اکبر ووایه. آغا صاحب اجازه دې ده یو وړوکې پوښتنه درنه وکړم په مهرباني سره. آغا صاحب ما د امام جعفر صادق علیه السلام دا له نبي علیه السلام نه 1.5 سل کاله وروسته تیر سوی ده. دین به له رسول الله را اخلو. قرآن وایي وما آتاکم الرسول، دی رسول الله لمونځ غواړمه په خپل مذهب کې دي. له همدغه امام جعفر صادق علیه السلام نه داسې وښیه چې رسول الله داسې لمونځ کول. د امام جعفر صادق علیه السلام لمونځ نه درنه غواړمه. ما ته الله نه دی ویلي چې امام جعفر څه درته ویل هغه وکړه. ما ته رب وایي واطیعوا الله واطیعوا الرسول. ما ته رب قرآن کې وایي نن ثقل الاکبر چیرې ده؟ نن دا قرآن چیرې ده؟ ای د الله بنده قرآن چیرې ده؟ قرآن کې الله درته وایي اوکې کاری اوس ما واوره. زه خو درته ښیم چې په مونځ کې به څه وایې، مونځ څو رکعته دی، څنګه به کې، ته ما ته وښیې چې په مونځ کې به څه وایې. راشه ته خپل ټول بخاري راواله، مسلم راواخله، هغه نور کتابونه راواخله، شا به وښیه. ګوري مسلمانانو په خدای قسم دا د ټول مې مخې ته پراته دي. دا ګوري داسې له یو سوال نه بل سوال ته تښتي. دې ټول عمر همدغه عادت ده. شابه وښیه. خلک دې ټول عمر دوکه کړی، زه خو درته ښیم، زه خو درته لفظ بای لفظ ښیم چې آغا صاحب لطفا مهرباني وکړه یو روایت راته وښیه. آغا صاحب محترم ته دا روایت مني چې نبی علیه السلام شار دی علم ده او علي رضی الله عنه دروازه ده. دا مني؟ ولې شک دی پکې؟ نسته شک پکې. کانه شک پکې نسته. او ته پکې ګڼې شک جزان له خبره نه زه نه ګڼم. اوس له همدغه شهر د علم نه دا لمونځ راته وښیه په ټول مذهب کې دي چې نبي علیه السلام داسې لمونځ کول، او له علي رضی الله عنه راته وښیه کاري دروغ به نه وایي. تا اهل بیت یاد کړي، زه درته د اهل بیت د ټولو نه لوی مفکر. ګوري پسترګو له همدغه اهل بیتو د رسول الله لمونځ راته وښیه. د رسول الله لمونځ اما په دا سوال دا تاسې کوم سوال دی منلی دا واوره. زه ګوري مسلمانانو له دې نه تیر سوم، د رسول الله لمونځ نه غواړم چې دی راته وښیي، د علي رضی الله عنه لمونځ نه غواړم چې دی راته وښیي، له همدغه امام جعفر صادق علیه السلام نه راته وښیي چې نبي علیه السلام داسې لمونځ کول. مهرباني وکړه. نو دا زه چې ښیم دا د چا مونځ دی؟ دا د امام جعفر صادق. چیرې امام جعفر صادق علیه السلام ویلي دي چې رسول الله داسې تکبیر اوله کوله، دغسې لاسونه نیول، دغسې فاتحه ویله، دغسې پلانه شي. هغه خو ورته وایي چې دغسې لمونځ وکړه. دا خو زه مو ستا ته وایم چې دغسې لمونځ وکړه. آیا د ما منې که تا ته معتبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ده؟ تا ته معتبر رسول الله دی. اوکې تا ته دی ما ته وښیه. مؤمن مسلمان ته معتبر باید یو دقیقه زه چې څونه تفصیل ښیم ته ما ته وښیه. کولی شي نه کولی شي تا خو په ګنټه کې مونځ ثابت نه کوم. یوه یا په خدای قسم مال پتا کې به لیک سړیتوب پیدا سي. اوس به که خدای کویل دا هر عمل دی رسول الله زه تا ته ښیم په دې کتابونو کې هر عمل. اوس یو آیات درته وایم بس. مسلمانانو ورونو کنه موږ تاسو ته دویم وایي حدیث د ثقلینو، هر وخت چې خپلو عوامو ته وایي حدیث د ثقلینو. ثقلین څه شي ته وایي؟
څنګه چې د ته زوخه يم د خپل اهل بیت نه داسې ته وخوایه که نه خو ولې شي دغه ستا دین دی اغاسب لطفا ودي زړه سره ګوري مسلمانانو ثقلین څه شي ته وایي قرآن او اهل بیت ثقل الاکبر قرآن ده ثقل الاصغر اهل بیت دي واسما ثقل الاکبر میراخیستلی قرآن په دې قرآن کې سورة الاحزاب کې رب العالمین جل وعلا څه وایي مسلمانانو غوږ سي په دې ثقل الاکبر کې الله جل وعلا ټول مؤمنان مسلمانان راته غوږ سي سورة الاحزاب راواخلي وسورة الاحزاب کې شپږ دیرشم لمبر آیات ته یو آیات درته ترجمه کوم چې د مسلمانانو تاسې تم وایم او عام و غیرتمن و شیو و تاسې تم وایم الله جل وعلا څه وایي په دې قرآن کې وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم دی هیڅ مؤمن مسلمان ناری نو دی زنانه دی پاره دا پکار نه ده چې دی الله او دی الله دی رسول صلی الله علیه وسلم دی خبرې په مقابل کې خبره وکړي وما كان لمؤمن نه ده پکار دی مؤمن ناری نه ولا مؤمنة او نه دی مؤمن ښځې دی پاره چې شي نه ده پکار اذا قضى الله ورسوله کله چې الله او دی الله رسول فیصله وکړي امرا دی یو کار ان يكون لهم الخيرة من امرهم الله وای نه دی هیڅ مؤمن مسلمان نه روخه دی پاره دی الله دی خبر او دی الله دی رسول دی خبرې په مقابل کې خبره کول نه ده پکار دی مؤمن شانداوي ومن يعص الله وسغکسه ومن يعص الله ورسوله چاسې دی الله دی الله دی رسول نه فرمانی وکړه فقد ضل ضلالا مبینا دی په ښکاره سره ګمراه سو دی ګمراه سو په ښکاره ګمراهي سره دا رب جل وعلا وایي اوس د تا په مذهب کې د لمانځه په اړه رسول الله کومه فیصله کړې ده ودې زړه سره د 12 امام له امام باقر علیه السلام هم مراته ښیه له امام صادق علیه السلام هم نه غواړم د 12 امام خو دې ژوندی د 12 کاله کېږي له هغه نه یې وښیي چې رسول الله دغسې لمونځ کول او دغسې لمونځ وکړي مهرباني خلاص الله ما ته خو په ډیټیل سره اوکې ته راشه اوس قرآن ته راشه قرآن ته کې د خبره وکړه اوس قرآن ته راشه سوره نجم راواړوه سوره نجم 53 راواړوه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى راواړوه اوس راواړوه شابه همیشه د جاهلتوب خور کړی خلک د جاهلان کړي اوس راواړوه الذين سوى وما ينطق عن الهوى سيدة خدا خدي ما دليل دوا خدا دي جاهلي مطلقة نبي سوي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيار سوى وحي ده كان خو وس دا المنز دي رسول الله دغه وحي سي شهر دي علم ده تو وايي زنه وایم تاسو وايي رسول الله وايي سي شهر دي علم يم عالم دروازه ده وسره دغه علم نه دی په دې ټول مذهب کې د لمانځه طریقه راته وښیي چې رسول الله داسې لمونځ کول لا یو امام نه دی راته وښیي تا خو دا ووایي چې نبي سوي هغه سوي وښي وي رایټ وحي څه ده وحي قرآن ده وحي قرآن ده احاديث څه شي وحي قرآن ده نه ده وحي قرآن ده یا نه ده خود قرآن ده وحي قرآن ده یا نه ده هو اوكي قرآن تراشه بیا قرآن کې دی خبره کړي اوس قرآن تراشه تل قرآن ثابتولی شي نه حدیث ثابتولی شي زاده ته ثابتام سره ته د اهل بیت نه ثابتام ته وګ نګدي وغس تا ته دین چا راوړی ده د المون چا درته راوړی رسول الله درته راوړی ده که د رسول الله پر ځای بل نبی درته راغلی ده مان لرم د رسول الله نه ته ماته ثابت که دا رسول الله لمونځ کړ د تا په مذهب کې واغسې محترمه د تا په مذهب کې رسول الله لمونځ کړی که نه ده کړی زه چې درته څنګه ثابتوم مونځ دقسې ته ماته ثابت کا بخاري راوړه مسلم راوړه د ما د سوال جواب ولې نه راکوي د تا په مذهب کې رسول الله لمونځ کړی که نه ده کړی ستا مذهب جدا ده
زما مذهب خو زما نبی کړی، زما نبی کړی. د تا په مذهب کې رسول الله لمونځ کړی که نه ده کړی؟ الحمدلله کړی. راوخی چیرې زه کړی؟ ته ثابته ما نه ته ثابته. مهرباني ثابت کړه. دقه دی که نه، دقه دی که نه، نور څه درته ثابت کړم؟ کوم د تې وخی؟ یو ټکی یو ټکی. که دې په دغه روایت کې ای مسلمانانو، که په دغه روایت کې سیده راوړی، که د رسول الله نوم راوښودل چې رسول الله داسې لمونځ کول، زه درنه لاړلم د خدای په امان د ټول عمر دپاره د دغه قرآن په رب دي ما قسم اوکې دغه قرآن مخامخ که زما دي په دغه قرآن قسم ووایي. روایت بلې خاطمه ده روایت. زما خبره زما دي په دغه قرآن باندې قسم ووایي. کو تا ماته د بخاري نه مسلم نه کم چې ته دا مونځ کوي، کم چې ته دا رکعتونه جوړ کړي، دا ثابت کړه. زه به اوس د اشیاتو پرېږدم او ستا دې جاهلتوب مذهب ته درځم. ثابت شابس. زه اوس درته ثابتوم. یعنی ته اوس عاجزه سولې خپل لمونځ په خپل مذهب کې نسې ثابتولی؟ ووایې چې نسم ثابتولی. زه خو درته یو ټکي ثابتوم، یو ته زما په شان ثابت که د خپل مذهب نه. وا محبت صاحب اخیری خبره درته کوم، د مسلمانانو سره مور ما ورخوږوه. لږ صبر یا رسول ای دی الله بنده امامان دیم نه غواړم. له دغه خامنه‌ای صاحب، له دغه خمیني صاحب نه دي دا راته ثابته کړې چې رسول الله داسې لمونځ کول، رسول الله داسې لمونځ کول. په پښتو پوهېږې؟ یو کس راپورته سي په اردو کې ورته ووایاست یا په انګلیش کې ورته ووایاست، یو کس راسي یا دا کس په پښتو نه پوهېږي. د ما مازغه په دې خبره تر اوسه سر نه سره خلاصوو چې په ټول مذهب کې دي له ټولو امامانو نه یو لمونځ داسې یو ټکی ثابتوم، یو سنگل یو ټکی. راځه مهرباني وکړه. نبی علیه په یو روایت کې راخیس نبی علیه السلام داسې لاسونه غوږو ته پورته کول، تکبیر اولای کول. راځه مهرباني اله زرک. خو ته په پښتو نه پوهېږې، یو به په انګلیش اوس درته وایي، په انګلیش ورته ووایاست. څوک دي چا انګلیش ده د دې ته په انګلیش ووایاست. زه د دې پیري له زر ویم. مهرباني. اوکې یا حماده تو مونځ کولی شي؟ حماد ورته څه ووایي؟ ها زما آقا کولی شم. امام جعفر علیه السلام ورته څه ووایي؟ پاسه ودرېږه، مونځ شروع کړه. هغه قبلې ته مخ کو، لومبی څه ووایي؟ الله اکبر. دا الله اکبر دی له کوم ځای نه وروښودل امام جعفر علیه السلام؟ و د الله بنده دا خو امام جعفر علیه السلام هغه ته ورښودلی. زه د رسول الله لمونځ درنه غواړم. ای د الله بنده امام جعفر د چا نه زده کړی؟ هغه نبی علیه السلام لیدلی نه ده. و د الله بنده هغه د چا نه زده کړی؟ هغه له چا نه؟ زه بیا اوس ښه یو دقیقه، مسلمانانو دا په انسانیت نه پوهېږي. مسلمانانو الکافي دوم جلده شلمه صفحه ده، معلومیږي درته؟ وقاري سي محترم. مسلمانانو دلته څه وایي؟ ثم كان محمد بن علي أبو جعفر وكانت الشيعة ولشيا قبل أن يكون أبو جعفر لأبو جعفر عليه السلام نمخكي وهم لا يعرفون مناسك حجهم دويد حج مناسك نبيزندل وحلالهم وحرامهم أو دي حلال وحرام نبيزندل حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبين لهم. ترى أبو جعفر عليه السلام ني حج بيزندل، ني المنز بيزندل، ني حلال بيزندل، ني حرام بيزندل. كتاسي دي رسول الله المنزدر لودلي أبو جعفر عليه السلام بخبل باندواي. وكانت الشيعة رواية الكافي صحيح رواية ده دي تاسو رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام علي، إمام حسن، إمام حسين، إمام زين العابدين، إمام باقر دغتولو حلال او حرام خلقو ته نور پیژندلی، حج والمنځ نور پیژندلی. ته اوس روایت ما ته راوړې له خټالوجي نه. امام صادق علیه السلام داسې وایي. امام صادق له چا نه دا لمونځ زده کړی و؟ ته وایه دغه د تا کتاب وایي. وکانت الشیعه ولشیا قبل أن يكون أبو جعفر عليه السلام وهم لا يعرفون. لا أبو جعفر عليه السلام نمخكي لا يعرفون ني بيزندل مناسك حجهم ني مناسك دي حج بيزندل وحلالهم ني حلال بيزندل وحرامهم ني حرام بيزندل. الكافي دي تاتر طول معتبر كتاب، دي تاتر طول معتبر كتاب. واغاسي
اوس زه تا ته وایم د رسول الله لمونځ راوښیه او د الله بنده. ای مسلمانانو اخیری خبر آغا صاحب ته کومه، اخیری خبر آغا صاحب په ټول مذهب کې دی راوښیه چې د تا د امامانو ویلي وي چې رسول الله داسې لمونځ وکړل. دا خو امام صادق علیه السلام ورته وایي دغه کس ته چې داسې ودرېږه، داسې تکبیر اولا وکړه، داسې لمونځ وکړه. د رسول الله لمونځ، د رسول الله لمونځ، د امام علي لمونځ، د امام حسن لمونځ، د امام حسین لمونځ چې چیرې ده نن؟ د رسول الله خبره تاسې هر وخت که کوئ په رسول الله مو ایمان راوړی ده که مو نه ده راوړی؟ د رسول الله لمونځ د چیرې ده د تا په دین کې؟ مهرباني په تا په مذهب کې زه خبره کوم. دا د کتاب الهدایه شرف بدیا المبتدی والیم 1 بک آف صلات ومن قرأ فی الصلاة بالپارسیه پارسیه دا د امام ابو حنیفه وی په هغه به څه ویل چې څوک په پارسۍ کې قرات کوي. اوس امام ابو حنیفه صاحب ته وتښتېدلې. ګوري مسلمانانو ته کتاب ته لاړې، زه د امام ابو حنیفه د پارسۍ نه ثابتوم چې هغه وی په پارسۍ کې عام شایو دا د تاسې اغاګانې، دا د تاسې د اغاګانو غیرت او ایمان ده. امام ابو حنیفه صاحب ته وتښتېدل بیچاره. امامان رسول الله چیرې ده نن؟ امام علي چیرې ده نن؟ امام زین العابدین سید الشهداء، تاسې چې ټول عمر لکه خره خپل ځانونه په عاشورا ماتم کې وهیه، امام حسین علیه السلام نن چیرې ده؟ چیرې ده؟ د غلمون چیرې ده؟ ما مایک ما بندوه. رسول الله لمن چیرې ده؟ د امام علي لمن چیرې ده؟ هغه خلیفه دی چې اوس غوږ سه د امام ابو حنیفه بلا غوږ سه. ګوري مسلمانانو وایي لمونځ له رسول الله نه ماته راوښیه سنن ابي داود. اوس غوږ سه د ما کامره دوه کړې دوی کړې سنن ابي داود. مسلمانانو غوږ سي دا دومره شین دبی ده باب افتتاح الصلاه. غوږ سه ټول کتابونه درته ښیم، ټول درته ښیم. غوږ نیسه آغا صاحب. ما کتابونه سنن ابي داود اوس په دې باندې اوس بل کتاب ته منډه واخیسته. ټول کتابونه غوږ لمونځ څنګه شروع کیږي؟ روایتونه دلته راوړي څنګه به تکبیر اولا لاسونه غوږو ته څنګه. بخاري مسلم دا د بخاریم دا راوړی ده. اوس په سترګو وړون چې په څه شي نه پوهېږئ وله زه خو صبر وکړه. بخاریم راوړی ده. دا وګوره دا روایتونه، لیک صبر او حوصله راسره وکړه. دا د دې ځای کې وګوره تکبیر اولا غوږ سه ورته سم غوږونه لاسونه به چیرې وړې؟ په تکبیر اولا کې تر غوږونو پورې به وړې. دا پسې راځه قرائت به څه شی کوي، څه شی به پکې وایې. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم بچایه داسې یو روایت راوړه، ډېر نه درنه غواړم. کان رسول الله ولو رسول الله اذا قام الى الصلاه کله چې به لمانځه ته پورته سول يرفع يديه لاسونه به پورته کړل حتى يحاذي بهما منكبيه تر څو چې به له دې غوږونو سره برابر کړل. ثم يكبر تکبیر به ویل حتى يقرأ بیا به قرائت پسې شروع کړل. اوس غوږ سه اوس راځه پسې داسې ثم يكبر فيرفع يديه هكذا كان يصلي. ګورئ بیا لاړل بیا وتښتېد. الله اکبر. هكذا كان يصلي. ګوره كان رسول الله په ټول مذهب کې دی راته وښیې چې كان رسول الله اذا قام الى الصلاه سلمانځه ته به پورته سول. ګورئ مسلمانانو باب افتتاح الصلاه سلمون څنګه افتتاح کیږي راځه پسې ټول را سره نوٹ کړئ. باب من ذكر انه يرفع يديه اذا قام من الثنتين. پسې راځه باب من لم يذكر رفع عند الركوع. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه خیلاس په چپ لاس ایښودل په لمانځه کې. دا روایت وګوره کان رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو خو د رسول الله یو عمل نه لرئ. نبی علیه السلام خیلاس نیودل په چپ لاس باندې بیا به ټینګول چیرې علی صدره په سینه وهو فی الصلاه او دوی به په لمانځه کې و د رسول تړلو. باب ما
يستفتح به الصلاة من الدعاء. سي نبي عليه السلام بل تكبير اولانا المنز بتسكوما دعاء باندي شروع كول دار زبسي مسلمانان وغوكسي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. دا بس رازي دعاء تردغ زي بوري دعاء بل زي رازي اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت. دا دعاء قاندي اللهم لك سجدت ان سبحانك اللهم وبحمدك. دا يعني دي خا سي دا دعاء قاني برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي دا پس راځي دا قاني النبي عليه الصلاه والسلام بوي دي زي تو ګوري باب بسبحانك اللهم وبحمدك سنين ټول مسلمانان واي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك والإرك. دا دعاء قاني با استفتاح کې بیا څه شي پسې ویل کېږي. دا دی بسم الله الرحمن دی څوک چې په زوره باندې وایي تخفیف دی لمانځه ده. دا بابونه سي ګوره ته دومره شین ډبی په ظهر کې به څنګه قراءت داسې پسې راځه په یو لمانځه کې 2 سورتونه ویل. باب قراءة في الفجر باب من ترك القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب. دا پسې راځه باب تمام التكبير باب من رأى القراءة إذ لم يجهر باب دا چې پسې راځي. ته خو لیک ټینګ سه بچو ته خو لیک ټینګ سه دلته. كان رسول الله په هر خبره کې ولو رسول الله دا عملي په لمانځه کې په دې ټول مذهب کې دي په دې ټول مذهب کې دي. تختې بنه تخت یاري بیا راپورته کړی تخت اکبر ولله الحمد. دا منډه چې ستاسو یادې کنه ټول عمر والله بالله که د اهل بیت ثابت کوي مړو ژوندو تم چیلنج دی. یو ځل بیا نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد. کوم بابونه سیمیوز درته وخوده چې کان رسول الله څنګه به سبحانك اللهم نشرو ک تکبیر دا مو واوریدل که مو نه اوریدل؟ واوریدل ټول مو اوریدل. وقارس محترم الحمد لله ما ته आवाज بندو خیر چې تاسو اوریدل سکرین راته بندو. بیا راپورته کړه هغه سه راپورته کړه ورته راسه. ګوري مسلمانانو څومره اسانه مسأله سیکولرانو اوس دغه ګان مو راولیا یو لفظ دی راته وښیي په دې ټول مذهب کې. روایت هم نه غواړم تر اوسه خو مې یو روایت غوښتل روایت په انګلیش کې ورته وایي چې پرې مو ښودل نه غواړو روایت مو پرې ښودل. وړګي یا روایت څه شی سو وړګي نه غواړو په ټول مذهب کې دی راوښیه چې کان رسول الله اذا قام الى الصلاه. دومره لفظ دی په ټول مذهب کې راته وښیه چې رسول الله راجګ سول د لمانځه دپاره داسې تکبیر اولا وکړه داسې لاسونه جوړند ونیودل بس. کان رسول الله بس څه شی کان رسول الله فقط. هغه سبسوس ودري هغه روایت ته تاسو وګورئ. وكانت الشيعة لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم. دا دوی خپل کتاب د په الله قسم الکافي معتبر کتاب د دوی